بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایمه، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. دوستانو، نننی درس چې زموږ دا هم د دري ژبې زده کړې باره کې دی. په ننني درس کې دوستانو ما تاسې ته یو متن راوړی دی چې هم ما لومړی په دري ژبه لیکلی او لاندې پښتو ترجمه هم ورسره لیکلې، چې زه به تاسې ته یوه جمله وایم او هم به درته پښتو ترجمه کوم. نو ټول نه مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل آنلاین لاره نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله درنه کومه چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو سره لایک کړئ او نور دوستانو سره هم ضرور شیر کړئ چې هغوی ته هم یو څه ګټه ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم، راځئ چې خپل درس شروع کړو. ښه، دلته تاسو ته ما لومړی دري ژبه باندې لیکل کړي او دوهم پښتو باندې، چې راځئ زه تاسو ته وایم او یوه جمله هم درته ترجمه کوم. در زمستان روز کوتاه و شب دراز می باشد. در زمستان روز کوتاه و شب دراز می باشد. په ژمي کې ورځ لنډه او شپه اوږده وي. در زمستان په ژمي کې روز کوتاه ورځ لنډه و شب دراز می باشد او شپه اوږده وي. کوتاه لنډ یا لنډه او دراز اوږده یا اوږد. در آخر زمستان یک شب بسیار دراز می باشد. در آخر زمستان د ژمي په آخر کې یک شب یوه شپه بسیار دراز می باشد ډېره اوږده وي. می باشد وی. این شب دراز به نام شب یلدا یاد می شود. این شب دراز به نام شب یلدا یاد می شود. دغه اوږده شپه د یلدا شپې په نامه یادیږي. این شب دغه شپه. این شب دراز دغه اوږده شپه. به نام شب یلدا په نوم د یلدا شپې. یاد می شود یادیږي. بعد از شب یلدا در شب و روز 2 دقیقه روز کلان و شب کوتاه می گردد. بعد از شب یلدا د یلدا له شپې وروسته در شب و روز په شپه او ورځ کې 2 دقیقه روز کلان 2 دقیقې ورځ اوږده و شب کوتاه می گردد او شپه لنډیږي تاکه شب و روز مساوی شود. تاکه شب و روز مساوی شود. تر څو چې شپه او ورځ سره مساوي شي. تاکه شب و روز تر څو چې شپه او ورځ مساوي شود مساوي شي. دوستانو، که تاسې په کوم ځای کې مشکل لرئ نو بیا هم موږ ته تاسې کولی شئ چې کمنټ وکړئ، نو زه به انشاءالله د همدې کمنټ کې او یا هم په راتلونکي ویډیو کې تاسې ځواب درکړم. او یا زموږ درس سره په څه مشکل لرئ یا کوم ځای کې مشکل لرئ نو خامخا موږ ته کمنټ وکړئ چې موږ خپله غلطي وګورو، خپله غلطي اصلاح کړو. نو که کوم ځای کې موږ نه غلطي کېږي نو دوستانو تاسې موږ ته په راګوته کوئ، ځکه چې موږ هم ځینې څه ته فکر نه وي. او نو انشاءالله چې په راتلونکي ویډیو کې به زه خپلې غلطۍ هم اصلاح کوم. نو راځئ خپل درس ته ادامه ورکوو. او یادونه بله دا هم درته وکړم چې زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرنه خامخا درسره سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو سره لایک او شیر کړئ، تر څو موږ نور هم تشویق شو چې راتلونکي تاسو ته ښې ویډیوګانې تیارې کړو. در شبهای دراز زمستان نماز صبح چیزی بالا 6 بجه می شود. د ژمي په اوږدو شپو کې د سحر لمونځ څه د پاسه 6 بجو کېږي. در شبهای دراز زمستان د ژمي په اوږدو شپو کې. زمستان ژمی. نماز صبح د سحر لمونځ
چیزی بالای 6 بجا می شود. ته د پاسه 6 بجو کیږي. می شود کیږي. و نماز خفتن او د ماخستن لمونځ ساعت 7 بجا خوانه می شود یا ساعت 7 بجا می شود. په 7 بجو کیږي. و نماز خفتن او د ماخستن لمونځ ساعت 7 بجا می شود په 7 بجو کیږي. تاکه در آخر سور نماز شب به 9 بجا شب و نماز صبح به 4 بجا صبح برسد. تر څو چې د سور په پای کې د شپې لمونځ د ماخستن 9 بجو او د سحر لمونځ سحر 4 بجو ته ورسیږي. تاکه در آخر سور تر څو چې آخر په سور کې نماز شب د شپې لمونځ یا ماخستن لمونځ به 9 بجه شب د شپې 9 بجو و نماز صبح او د سحر لمونځ به 4 بجه صبح برسد د سحر 4 بجو ته ورسیږي. که شب بسیار کوتاه و روز بسیار دراز شود چې شپه ډیره لنډه او ورځ ډیره اوږده شي. که شب بسیار چې شپه ډیره کوتاه لنډه و روز بسیار دراز شود او ورځ ډیره اوږده شي. دراز، اوږده یا اوږد. دوستانو نننی درس په همدې ځای پای ته رسوو. د دې درس یو برخه بله هم پاتې ده چې هغه به زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې اپلوډ کړم یا راتلونکي ویډیو کې تاسو ته تدریس کړم. نو ځکه چې بیا درس زیات نشي نو که تاسو زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرن وي درسره سبسکرایب کړئ نو هیله درنه کومه چې زموږ چینل آنلاین لرن خامخا درسره سبسکرایب کړئ. زموږ ویډیو درسره لایک او شیر کړئ. موږ ته اجازت راکړئ تر بلې ویډیو د الله په امان.